دا واقعه ده د یو داسې حافظ قرآن چې د غریب او صرف غریب نه بلکې یتیم هم دی به خار ته هغه دغه به په مدرسه کې سبق وي او مازیګر براته یو ځنګلو هغه په میس کې د ځانه وړاونه کوټګي جوړ کړو دی په هغه کې پاتې او په هغه کې به ځانه د شپې مطالعه کوله او د شپې به الله رب العزت ذکر اسکار کو نفلونه به کول یو ډیر متقی او پرهیزګار انسان ظاهره خبر ده په ځواني یو ځاسي معاملہ وشوه چې د بادشاہ لور دغه ځنګل د چرتا د یو لخر سره په سیل باندې راغلو په ښکار باندې راوتل و او دا په ښکار کې ډیره مخکې لاړه چې مخکې لاړه نو قافلې والا د شاته پاتې شو په دغه میس کې دغه قافلې والا چې کوم د دې بادشاہ د لور سره راغلی هغه ته ګډ وډ شو او په دغه میس کې شپه شو او دا چې کوم د بادشاہ د لور را دا ګرځیدا پریشان شو هر طرف ته چې کوم زناورو د هغو اوازونو نو دا تلته یو کمره دي د په نظر راځي وړاونه کوټګي دي د په نظر راځي چې کوټګي د په نظر راځي نو قریب لاړه او دروازه بجاو کړه نو د دننه یو ځوان راووت دغه حافظ قرآن او دغه پیغلی ورته وي چې زه دغه شانتي د بادشاہ لوري او وشپدا دغه شانتي شکر راوتلی مخکار راوتلی هغه زما څخه چې کوم د بادشاہ چې کوم درباریان دي هغه زمانه بيدرکه شوی دي دغه نه زه بيدرکه شوی لہذا ما دا شپدا مال دلته کې زیرا کا چې زه شپو کوم به بسار سم نو بهرحال دغه حافظ قرآن والله زیور کو او د شپې چې کوم دي د ځان خپل په مطالعه کې مصروف دي او بتی جلاو کړلا دیوی جلاو کړلا او په پیرا پیرا کې ډیر لګي خپل غوته سوزي په پیرا پیرا کې را لګي خپل غوته سوزي دغه د بادشاہ چې کوم لور را دا په پیرا پیرا کې دا ګوري تماشا کې او تر سهار پورې دغه ځوان دا عمل کو سهار چې کوم بادشاہ خپل د لخکریانو سره په دغه ځنګل کې ګرځید د دې حدا پورې چې هغه کمرې تر ورسید او چې وی کاټونه په دغه کمره کې په دغه کوټګي کې ځوان دی او دغه جنید نو بیا بادشاہ پریشان شوی چې زما د لور عزت باندې محفوظ شوی دی ځوان ظاهره خبره ده دا ځوان پیغله ده حسین او جمیله ده بل طرف ته دا ځوان لګته نو یقیني طور پر همیش کې هو بیا شپه راغله او په دغه شپه کې انسان بیا شیطان په مس کې راشي نو ظاهره خبره ده زما د لور عزت محفوظ نه وي بهرحال دغه لور خپل د پلار ته چې بابا جانا زما عزت محفوظ ده لیکن پوره شپه شوې ده په دې پوره شپه کې دا چې کوم ځوان دی دغه زما خیالو چې دبا ګوته چې کوم دی په پیرا پیرا کې دی ویل وړه خپل ګوته به سوزول دنه دا تاسو کا چې زما خو دا همت نه جوړیږي د دې دنه تاسو کوم ته دې راته تاسو کا چې دې به دا ګوته ولې سوزول سو جواب بادشاہ راولګي هغه ځوان دی چې تابا د ګوته ولې سوزول سو جواب نو هغه ځوان ورته وي چې اما باندې به شیطان حاوی شو ظاهره خبره ده شیطان په ځړه کې وسوسه چول یو حسین او جمیل پیغله موجود دا او دیم په فل ځواني کې دی نو دی چې ما به چې کوم دی هغه ورته هغه ډي وي طرف ته چې کوم دی ما به وته وړه هغه هغه بزرې باندې چې کله زما وته وسوله نو بیا چې کوم دی زما خواهش بیا کم شو او ما به ځان دا سوچ کو چې زه د دنیا دا ور نشم برداشت کولای چې دا د جهنم د ور نه دا غي په مخ کې څه هم نه دي زه دا نشم برداشت کولای کچري زدا بد فعلی وکما زدا بدکاری وکما زدا زنا وکما د یو 100 منټو لذت بوي لیکن بیا د جهنم دا ور چې هغه ور زه د دنیا دا ور نشم برداشت کولای نه بیا څنګه برداشت کوم دې په ذریعہ باندې ما خپل ځان دغه سوزا او ما بزان نه چې تنبیه ورکوله چې د دنیا دا ور نشي برداشت کولای جهنم ور څه برداشت کی نو بهرحال هغه بادشاہ هغه د دې ځوان ډېر زیات متاثر شو د غریب هم یتیم هم لیکن د ځان سره روانه کو
خپل محل ته بوت او چې محل ته بوت نو خپل لور ته چې بھائی د دې ځوان سره دستانه کا کو او تاج او بسر کو او د بادشاہانو کپڑے ته واچولې او هغه محل کې هغه ځوان حافظ قرآن سره چې غریب کسو صحیح هم نو هغه چې کوم دی د بادشاہ نائب شو نو دا چې کوم واقعه ده دا څه خیالي واقعه نه ده بلکې دا مشهور واقعه ده او په حقیقت کې دا واقع شوی ده په دې واقعه کې ډېر غټ سبق دی یو سبق خدا ده چې د دنیا یو طرف ته ظاهر خبره ده په انسان باندې حالت راځي کچري انسان ځان د حرامو نه بچ کی د حرام لارې نه ځان بچ کی نو الله رب العزت په حلاله طریقې سره هغه شی یا چې د سب حواله سره جستجو کی مال او دولت هم کې دي شي دا شان دي زنانه هم کې دي شي کچري د حرامي طریقې انسان ځان بچ کی ځان باندې لګ بوج راولي د الله رب عزت یې راو خو پس لګي پیدا کی نو الله رب عزت دغه لپاره بیا په حلاله طریقې سره د هغه نعمت تنظیم بهرحال پکار دا چې موږ خپل پزړه کې تقوا پیدا کړو کچري انسان کې تقوا راشي او بیا ظاهره خبره ده دی بیا د الله حضرت فرمانی نه کی دی بیا به حرام کاری کې نه مبتلا کیږي او نو ظاهره خبره ده چې کوم انسان د حرام ځان بچ کی الله رب العزت هغه شی په حلال طریقې سره بیا ورکی نو په دې واقع کې دا یو غټ سبق دی زموږ ساتلو لپاره الله حضرت دعا ده چې الله رب العزت خپل د اتباع خپل جګم احکامات دي دغه پر کول توفیق موږ ته نصیب کی او د هر قسم لا نافرمانیانو ندي زمونږه حفاظت کی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته